دا بروکلی چې کوم دی کنه دا د دې ګوپی پشان یو سبزی ده خو بس دا چې د ګوپی ګل کې سپین دغه وي او دا بروکلی چې کوم دی دا اکثر داسې گرینش یعنی شین بخن غونډه کی وي اکه د ګوپی پشان ذایقه هم تقریبا دغه سي د خود د دې فائدې چې کوم دی به انتها زیات دي سبزیانو کې دا واحد داسې سبزی ده چې کوم ستاسو د جوړونو لپاره ډیره زبردست ده نه چاته دغه جوړونو تکلیف وي او دا بروکلی استعمال کوي نو دا ډیر زیات خصیص دی بل دا چې دې سره هاضمه ډیره خوي فایبر دی پکې هاضمینه علاوه لکه چاته د قبض مسلې دي هغه خلک ورسره خي بل دا چې په دې کې وایټامین سی شته په دې کې فولیک اسید شته په دې کې منرال شته په دې کې آیرن شته نو دا د سکین د لپاره د نظر د لپاره دا زمونږ چې کم د خولې مسلې کیږي یعنی دا چا د خوله بار بار پخېږي اکثر خلک وایي خوله می بار بار پخېږي دغه خلک کله دې استعمال کوي نو زبردست چیز دی او چونکې سبزی ده نو ظاهره خبره ده چې پکې آیرن هم شته پکې فولیک اسید پکې وایټامین بی 12 دا ټول سيزونه شته نو یقیني طور چې کوم د دې استعمال مونږ کوو نو وینه خو به تازه جوړیږي نو دا ډیر یو بهترین چیز دی چې د کوم فائدې ډېرې زیاتې دي استعمال کوي او فائدې تیالي